یو ملګری دا سوال کړی دی، یو انسان دی سحر را پورته شو او جامه یو کتله پرتوګه او هغه لوند دی په منی باندې، لیکن دته احتلام یاد نه دی چې شیطان دوکه کړی دی، خبر ورته یاد نه ده. د ډیر سوچ وکړه. دې باره کې فقهای احناف مختلف صورتونه لیکلي دي، لیکن اسانه مسله په دې کې دا د یو حدیث کې راځي، عائشہ صدیقی رضی الله تعالی عنها د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم نه تاسو وکړه او امام ترمذی په دې باندې بابم کې خو دی. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې کله یو انسان دی او هغه لوندواله محسوس کی سحر او د تک خوب یاد به کني یاد، نو د باندې لازم دی چې دا غسل وکړي. او یو سره داسې دی چې هغه احتلام ورته یاد وي، شیطان دوکه کولی په خوب کې لیدلی وي، لیکن چې سحر را پورته شو چې پرتګي وکتل جامع وکتل هغه بالکل پاک وي، هغه باندې د لوندوالي او د منی وغیرہ هیڅ اثر نه و. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي په دغه صورت کې په د باندې فقط اودس دی.